ها دا یو خور سوال کړی دی چې مونږ بعض جنکۍ خویندې را جمع کیږو په یو کور کې او قرآن وایو او داسې څوک نشتي چې د دې زنانو سره مرسته وکړي یا د دې استازې تنخواه ورکړي هېڅوک نشتي نو موږ داسې کار کړی دی چې په کمره کې یا کوم ځای کې چې موږ سبق وایو هلته موږ یو ډبی ایښودی دی یو صندوق هم جوړ کړی دی او هره جنۍ په هغې کې د خپل وس مطابق پیسې ورچوي نو د میاشت په اخره کې هغه پیسې بیا چې څه ترې لګي او څه ضرورت یې په هغې کې ولګي نو په هغې کې یو کار دا کېږي چې کومه جنۍ کومه طالبه په دې ټوله هفته کې یا میاشت کې ښه قرآن یاد کړی او ډېر یاد کړی نو هغې له پکې انعام هم ورکوو موږ نو دا کار جایز دی او که نه ځکه چې پیسې د ټولو یا د بعضو نه راجمع کېږي او بیا میلاویږي یوې ته دا کار به جایز وي او که نه الجواب اول خو د دوی د شوق او جذبې ته چې انسان وګوري نو هغه خلک به څه وایي چې ښه تکړه نارینه او غټ پټ وي او هر څه ورسره او د قرآن یو ټکی نشي یادولی نو الله دې د دې خویندو حفاظت وکړي او الله دې ورله ښه طاقت ورکړي د دوی دا کار چې دی د قمار کې نه راځي او نه ناروا دی ما ته خو اولني دا خبره ذهن کې راځي چې د دې څومره جنکونه چې دا مال لا جمع کېږي نو اراده بنیادي نه ده چې په دې باندې به مراهنه او مغالبه کېږي او یو بل سره مقابله کېږي بیا به انعام میلاویږي نه بنیادي مقصد په دې سوال کې راغی چې څوک نشته چې د حلقاتو سره مرسته وکړي نو دلته خو دا پیسې راجمع کېږي په دې نیت چې دا یو مرسته ده د دې لپاره نه چې دا د مقابلې دي چې چا وګټل هغه ته ومیلاویږي نو اولنۍ خبره خو دا شوه چې دا نیت وي او خبره به کوسپا شو ها که بالفرض په دې نیت شي چې دا پیسې موږ راجمع کوو او چې څوک تکړه و هغه ته ومیلاویږي نو بیا د علماو په دې مسله کې اختلاف دی او راجح قول دا دی والله اعلم چې دا کار جایز دی ګوره شریعت تر دې نه منع کړی لکه اوس مثال کې داسې ووایو دوه ټیمان دي او دوه ګروپونه دي او دوی راشه میچ کوي او ټول به پیسې راجمع کوو ټول او چې چا وګټلې پیسې به هغه دي دا ناروا ده دې کې خو شک نشته د دوی نه ولې راجمع کولی ها که چېرته درېیم طرف یې کوي خو جدا مسله ده چې بارایي کس وایي چې بهی دلته به دا انعام وي دلته به دا وي دلته به دا وي که هغه دنیوي لوبې دي که هغه دیني مسابقې دي هغوی که خو شک نشته چې هغه به هېڅ خبره نه چې نور محظورات پکې دی خو دا خور هم دغه مسلې ته ګوري ځکه یې سوال کړی ګوره حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام ابو داود امام ترمذي دا حدیث راوړی دی لا سبق الا فی نصل او خف او حافر سبق په عربۍ کې څه ته وایي هغه مال ته چې مقابله کوونکی اخلي ویې ګټي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا نشتي نه دي روا مګر په درې لوبو کې غشي ویشته نشانه بازي چې ورته وایي په دې کې مقابله جایز ده اوښان ځغلول او اسونه ځغلول بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دریو کې دا مسابقه جایز ده ولې دې دریو کې جایز ده ځکه چې جهاد دپاره پې امت ټرین کېږي او مضبوطېږي نو بعضو علماو دا خبره کړې ده بعضو علماو چې دا شرعي علوم هم دې کې دننه راغلي جهاد یوازې په دې خو نه کېږي چې غشی ویشتی شي نه جهاد یوازې په دې کېږي چې دی صرف اس ته ځغلی یا اوښ ته ځغلی ها بنیادي ضرورت څه ته دی علم حاصلول نو په دې کې دننه وي دا هم راغله نو د علمي مقابلې چې کېږي درېمګړې پیسې ورکړي هغه خو د سوال ته ضرورت نشته موږ سوال هله کوو چې ټولو دې حاضرو کسانو پیسې ورکړي دي یا بعضو ورکړي دي او میلاویږي بیا یو ته نو دا کار څه دی جایز دی او د جواز فتوه د دې ډېر محققینو علما ورکړي د مشهور پکې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دی او د هغه شاګرد امام ابن القیم رحمه الله معاصرینو کې شیخ ابن عثیمین او د سعودي عرب چې کوم غټ علما دي کمیټې د افتا ده هغوی هم دغه فتوه ورکړې ده چې دا قسم مقابلې جایز دي